دا د خو بیخي غونډ خوند دی، ګوره اخوا دې خوا غونډ میلې دي. کور مو وران شه، لا تر اوسه څوک له لوږې مړه دي. کور مو وران شه، لا تر اوسه څوک له لوږې مړه دي. دغه تش نس به مو هم مړ شي، تاسې صبر وکړئ. سلامونه درنو لیدونکو، په دې لږ ټول به روغ جوړه د صحت په جامه سنبال یاستئ. کفتنجانو په منځ ستاسې درنه چوپړ کې حاضر شوی یم. درنو لیدونکو، لکه څرنګه چې تاسې په تصویر کې ګورئ، ګلغونډۍ ته راغلي یو. د پروان ولایت کې موقعیت لري. نو دلته ډېری هېوادوال راغلي دي او منظرې کوي او چکرې وهي. له دغو سره به خبرې کوو چې دوی څه احساس لري او چکر څنګه خوند ترې اخلي او که نه. تر پایه ملتیا وکړئ، له موږ سره اوسئ. بیا هم ستړي مه شئ درنو لیدونکو، څنګ کې راسره ځوانان ولاړ دي، دوی هم ګلغونډۍ ته راغلي دي. له دوی به وپوښتو چې چکر څنګه روان دی. سلام، ستړي مه شئ. سلام شروع ښه کرړی ده. ډېره مننه، سلامت اوسئ. لږ خو دې خوا رانږدې شه. نوم دې څه دی؟ نوم مې پاچا ګل دی، د کوم ځای څخه؟ د کابل ولایت د فرضیې ولسوالۍ. څنګه چکر هم خوند کوي؟ بس دا د خو بیخي غونډ خوند دی، ګوره اخوا دې خوا غونډ میلې دي. میلې دي. تاسې څو نفر راغلي په میله باندې؟ او څنګه فکر وکړه چې شپږ نفر راغلي. یو امین خان نومېږي، یو جت نومېږي، یو فهیم نومېږي، یو عبدالله نومېږي، یو وحید الله. زه خپله پاچا ګل یم. ډېره مننه. او څه کوئ؟ فوټبال هم ګورم تاسې سره په لاسونو کې. فوټبال کوئ؟ وله چې فوټبال وکړو، بس دا دی خو د فوټبال دی، د تفریح دی. چکر راوتلي یو. چکر څه وخت راغلي وای؟ یاره 10 بجې به وي چې راغلي وو. د ورځې 10 بجې؟ تر اوسه دلته یې؟ بس دلته خو سړی تازه کېږي، خوند اخلي. خوراک لپاره مو څه شی راوړی او پوښ هم که نه دلته تیار هوټل کې مو؟ یاره لاندې هوټل کې مو خوړله، ډوډۍ هم لاندې هوټل کې وخوړه. او سهار چې راغلي همدا فوټبال کوئ که نه؟ نه پاستلي وو، میلې مو کړلې، چکر مو خو بس اوس فوټبال ته راکړل شلو. او ځایونه څنګه دي؟ خوندور وو چکر؟ ځایونه خوندور ځایونه دي. ته وګوره خو دې خو ماشاءالله مخکته خوا ته وګوره، دا خو یو ډنډ دی. ډنډ ته ورغلي وای؟ نه ډنډ خو دغه ډنډ دی که نه، دا غرونه وګوره، دا لاندې غونډ ډنډ دی. ډنډ یعنې اوبه نشته خو دې علاقې ته ډنډ نوم؟ ډنډ لیدل کېږي که نه، ته ورته وګوره مخکته. بلکل. او په وروستیو کې د لیدونکو ته څه پیغام دی؟ بس لیدونکو ته پیغام دا دی چې غونډ راشي، جمعې چکر ووهي. بس دا ژوند زندګي ده، باید د جمعې چکر ووهي. ډېره مننه، سلامت اوسئ. موږ ته وخت راکړه. ښه وخت درته غواړم. درنو لیدونکو، څنګ کې راسره نور ځوانان هم ولاړ دي. له دوی به وپوښتو چې دوی څنګه چکر روان دی او څه وخت راغلي دي. سلام، ستړي مه شئ. سلام تاسو ته، ستاسو له طریقه ټول لیدونکو ته وعلیکم سلام. ډېره مننه. که په لومړۍ کې لیدونکو ته نوم ووایئ. د عبدالله مې نوم دی، محمدي تخلص کوم، د کابل ولایت د فرضیې ولسوالۍ اوسېدونکی یم. ډېره مننه. څه وخت راغلی وای دلته ګلغونډۍ ته او چکر مو څنګه روان دی؟ تقریبا 10 نیمې بجې وې چې راغلو د کابل نه ګلغونډۍ ته، او جمعې ورځ ته ملازم چکر باندې تېره کړو. 10 نیمې بجې راغلی، تر اوسه پورې دلته یې. چکر څنګه روان دی؟ خوند کوي؟ والله ډېر ښه روان دی. یو شکر به د دې کوو چې امنیت دی. دا بیروبار ته وګوره، که امنیت نه وای نو چېرته دلته راتللی شلولو. نو ډېر ښه چکر دی، ډېر ښه خوندور چکر و، یو تاریخي ورځ وه. بلکل. ډېره مننه. دا چې د ګلغونډۍ د ورځې د ګلغونډۍ وروستۍ ورځې هم دي او زیاتې دغه ګلان او دغه په ختمېدو دي، څه احساس کوئ؟ د خوشحالۍ احساس کوو او د ورورولۍ او د همدوستۍ احساس کوو، ځکه چې یو خو ګلان پسرلی دی، د پسرلي خوند دی، بل د دې هوا خوند دی، بل د دې چکر خوند دی، ټول خوندونه دي. بلکل. تاسې د خوراک دپاره څه راوړي؟ دلته تیار هم که که نه لاندې هوټل ته تللي وئ؟ هوټل کې یاره نه، دلته لاندې هوټل کې وو، هغلته هم ډوډۍ وخوړه، بس همسې کرک راجګ شللو. ډله ییز راغلي وئ چکر ته که نه یوازې دوه درې؟ نه ډله ییز وو، 5-6 نفره وو. نو بس دلته والیبال هم وکړو، ګلي پران هم جوړ کړو، دا خاصپران ته چې ورته وایي هغه هم جوړ کړو. نو ساعت هم تېر شو یار. ډېر ښه چې خوند یې ترې اخیسته وي. په وروستیو کې لیدونکو ته څه پیغام لرئ؟ لیدونکو ته خو پیغام دا دی چې هر کله راځئ در سره چکر ته راځئ، امنیت دی، د دې ورځو نه خوند واخلئ او خدای دې امنیت سوکالي دایم ولري. او د دولت نه مې خواهش دا دی چې د سرسبزۍ ته، شینوالي ته، دې ته لږ زره توجه وکړي. او خدا خلک خو بیروبار خو ګورې، ښه بیروبار دی. دغه مې بس پیغام دی.
ډېره مننه سلامت اوسه چې موږ ته مو وخت راکړه ښه وخت ښه چکر درته غواړم ورځې ژوندی لره خیر اوسې. بیا هم ستړي مه شئ درنو لیدونکو تاسې ګورئ ځوانان او مشران را سره څنګ کې ولاړ دي له دوی سره به خبرې کوو چې دوی له کوم ځای څخه راغلي او چکر یې څنګه روان دی سلام ستړي مه شئ وعلیکم السلام ورحمت الله خاص صحت مو ښه ده ډېره مننه سلامت اوسئ څوک له کوم ځای څخه راغلي مننه زما نوم فیصل عمري دی د کاپیسا ولایت سره له ملګرو راغلي یو چکر ته چکر مو څنګه روان دی الحمدلله ډېر خوندور ده څه وخت راغلي وئ دغلته یاره تقریبا یو 2 ساعته کېږي خو زړه مو نه کېږي چې بیرته واپس ولاړ شو ځکه بالکل طبیعي منظره ډېره ښکلې ده بله همداسې ده موسم هم ډېر خوندور ده الحمدلله امنیت هم برقراره ده نو ډېر خوندوره فضا ده او ډېر د خوشحالۍ احساس کوو چې سره له ملګرو دوستانو راغلي یو چکر ته نو ډېر سخت ساعت هم تېر شو ښه خوند یې وکړو یقیني ډېره مننه سلامت موږ خو ډېره ځایونو کې وګرځېدو لوبې هم ډېرې کېدلې والیبال چا کول چا موټر سایکل یې داسې تر څنګ آسونه چا ځغلول تاسو به کومه لوبه وکړله مننه خوشحاله شئ مونږ خو فعلا کوم هغه نه ده کړې نو همداسې راغلي یو تفریح مو کړه منظره مو کړه سره له ملګرو ښکته پته دې ټوله ساحه کې ټولو وګرځېدو سره له ملګرو نو ساعت مو تېر شو ډېره زیاته مننه سلامت اوسئ د ګلغونډۍ وروستۍ ورځې هم دي او زیاتې د دې سیمې ښکلا په ختمېدو ده او تاسې کوم ځایونو کې چې وګرځېدل دلته مونږ ډېری ځای کې پلاستیکونه او دا چا چې ډوډۍ خوړلې وه هغه بې ځایه پراته وو نو هغوی ته څه پیغام لرئ هغو ته خو مو پیغام دا دی چې دا د یو تفریحګاه ځای دی د ساتیرۍ ځای دی ټول خلک راځي دلته ساتیرۍ ته باید دغسې شیونه بې ځایه خطا نه کړي ځکه دا د ښکلا او دا د تفریح ځای نو بیا ورسره بې خونده کېږي هیله مو دا د ټولو نه چې داسې کاغذونه او دغه اشغال چې دي باید اشغال ودانیو کې واچول شي ډېره زیاته مننه سلامت چې موږ ته وخت راکړه مننه تاسو نه هم مننه سلامت اوسئ درنو لیدونکو څنګ کې را سره یو بل ځوان هم ولاړ دی له دوی سره به خبرې کوو چې چکر یې څنګه راپیل کړی سلام وعلیکم السلام ورحمت الله ډېره مننه سلامت اوسئ په لومړیو کې لیدونکو ته نوم ووایئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ټولو لیدونکو کتونکو ته د ما د زړه له کومې سلامونه او احترامات وړاندې کوم نن چې دا د موږ راغلي یو د ګلغونډۍ سیمې ته ډېره خوندوره فضا ده ډېر سیلانیان راغلي دي دلته په شکر باندې او ډېره خوندوره د شکر سیمه ده او ډېره مننه سلامت اوسئ کوم ځای څخه همدوی ملګرو سره یو ځای راغلی که نه د کوم ولایت راغلی زه خپله یم د ننګرهار ولایت وظیفه هم په کاپیسا کې ده ډېره مننه سلامت اوسئ ملګرو دې راتللي چې دی شاعر هم دی شعرونه هم وایي او فکر کوم موبایل دې هم راخیستی او شعر دې راړولی نو که لیدونکو ته موږ ته ډالۍ کړي ولې نه په دواړو سترګو وایي وطن به جوړ شي تاسې صبر وکړئ غم به مسوړ شي تاسې صبر وکړئ وطن به جوړ شي تاسې صبر وکړئ غم به مسوړ شي تاسې صبر وکړئ د دې شیرینې خاورې دا سپېره سپېره ډاګونه دا به په کم وخت کې سمسور شي تاسې صبر وکړئ او هغه چې تاسې یې ملهم نه درلود مننه هغه چې تاسې ملهم نه درلود ټول پر هرونه به ټکور شي تاسې صبر وکړئ او دغه چې اوس په دې نظام باندې نیوکې کوي دغه چې اوس په دې نظام باندې نیوکې کوي صبر د دوی به مخ هم تور شي تاسې صبر وکړئ ای کور مو وران شه لا تر اوسه څوک له لوږې مړه دي ای کور مو وران شه لا تر اوسه څوک له لوږې مړه دي دغه تش نس به مو هم مړ شي تاسې صبر وکړئ او دا ګاونډیان ګوره چې زموږ په خپلواکۍ ځورېږي دا ګاونډیان ګوره چې زموږ په خپلواکۍ ځورېږي د دوی به هم غم جوړ په کور شي تاسې صبر وکړئ او دا ګاونډیان ګوره چې زموږ په خپلواکۍ ځورېږي دا ګاونډیان ګوره چې زموږ په خپلواکۍ ځورېږي دوی ته به هم غم جوړ په کور شي تاسې صبر وکړئ او نظام مو نوی دی یو څه وخت اړتیا پکار ده مننه نظام مو نوی دی یو څه وخت اړتیا پکار ده د مظلومانو به غم خور شي تاسې صبر وکړئ او بدري مو اوس هم دا دی د شعر په ژبه کار شروع کړ بدري مو هم اوس دا دی د شعر په ژبه کار شروع کړ شپه به یې په کور او یا په ګور شي تاسې صبر وکړئ شپه به یې په کور او یا په ګور شي تاسې صبر وکړئ ډېره مننه سلامت اوسئ دغه شعر مو خپله لیکلی او که نه کوم شاعر شعر خپل شعرونه خپله لیکئ تر اوسه هم څومره شعرونه لیکلي دي را تقریبا شپږ سوه دانې به مې لیکلي الله یې توفیق درکړي چې نور شعرونه مو لیکي او ټولګې چاپ شوی هېوادوالو ته ورسېږي په وروستیو کې څه پیغام لري لیدونکو ته د ما د افغانستان ټول مظلوم او دردېدلي ملت ته دغه پیغام ده چې باید دغه نظام سره دغه راغلی نظام چې کوم راغلی ده امارت اسلامي سره تر شا ودرېږي او دوی پسې بد رد باید ونه وایي
ځکه ډېر نظامونه لاړه او راغله چا ویله دا نظام ښه نه ده دا ښه نه ده ټولو به نارې وهلې چې په تیر نظام کې جنګونه ول مرګونه شکر الحمدلله اوس چټی نظام راغلی ده امن ده جنګ نشته ده مرګ نشته ده وژنې ورکې شوې نو په دغه باندې به سړی فخر وکړي نه باید د موږ او تاسو په مابین کې چې دغه تربینیان یې شروع کړو او ګاونډیان په ځان خوشحاله کړو باید یو اتفاق یو اتحاد شو چې ګاونډیان وسوځېږي چې امن دغه د امن لپاره د ورورګلۍ لپاره یو کار وکړو ډېره زیاته مننه سلامت اوسه چې موږ ته مو وخت راکړه او خپل شعرونه مو راته ډالۍ کړه ښه وخت ښه چکر بیا هم ستړي مه شئ درنو لیدونکو څنګ کې راسره ځوانان ولاړ دي له دوی سره به خبرې کوو چې له کوم ځای څخه راغلي دي او څه وخت راغلي دي سلام ستړي مه شئ وعلیکم السلام مننه خیر تاسو هم ستړي مه شئ ډېره زیاته مننه سلامت اوسئ په لومړیو کې مو لیدونکو ته نوم واخلئ له کوم ځای څخه راغلي نوم مې سید رحمان دی د ننګرهار څخه راغلی یم او دلته د چکر لپاره د ګلغونډۍ نوم مې اورېدلی و خو لیکن لیدلی مې نه وه نن مو وغوښتل جمعې مبارکه ورځ وه موږ یو تفریح به مو وشي او چکر به مو وکړو دغه ګلغونډۍ ساحه به هم وګورو ډېره زیاته مننه سلامت اوسئ څه وخت راغلی وئ دلته ګلغونډۍ ته نو چون ننګرهار لږ لرې دی او موږ خو وختي حرکت راکړی او دلته داسې ووایه چې 2 بجې وې چې راورسېدو او که څه هم د میلې کوم خوند چې و یو څه کمرنګه و بیا هم ځوانان ډېر زیات و بس ورسره وګرځو میلې مو وکړلې ډېره زیاته مننه سلامت اوسئ موږ ډېرې ځایونو کې وګرځېدو فوټبال لوبې کې دي چا اسونه چلول چا موټرسایکلې چلولې چا نورې لوبې کولې تاسو کومه لوبه وکړه څومره ملګرو سره راغلي وئ ډېره زیاته مننه مونږ خو اول قدم کې چې راغلو مونږ بانډار وکړلو یعنې میله مو وکړله بعد د هغې نه مو ګلي پران بازي وکړه ګلي پرانونه مې والوځول او دا د نور بس وګرځېدو شاوخوا دې سیمه کې وګرځېدو ډېر ښایسته منظره وه او ساحې نه مو لیدنه وکړله او ومو کتل ډېره زیاته مننه سلامت په لومړي ځل باندې ګلغونډۍ ته راغلې بله او پروان ته زیات راغلی یم خو دې ساحې ته چې و مخکې هم راغلی وم یو وخت کې ډېر پخوا و نو بیا نه وم راغلی اوس لومړی ځل دی چې دلته اوس راغلم ډېره زیاته مننه سلامت اوسئ دا چې د ګلغونډۍ نوم دې اورېدلی او راغلی هم نه وي بل پروان ته هم راتلې هغه وخت کې فکر کوم به بیا به د دغه ګلغونډۍ موسم به نه و نو رابغلو یا به اوس هر ځای ته چکر ته ځي بل ځای ته ځي ملګري دوستان چې درسره نه هم نه کېږي که نه نو خوند نه ورکوي نو موقع نه برابرېده چې دې خوا راغلي وی یا مثال مزار ته تلو یا نورو کوم داسې ولایتونو ته به تلو سړک په سر به تېرېدو یا به مثال پروان کې پاتې کېدو نو دې خوا ته دومره زیات توجه نه وه دې خوا نه راتللو مونږ ډېره زیاته مننه سلامت اوسئ په وروستیو کې د لیدونکو ته څه پیغام لرئ لیدونکو ته پیغام دا دی چې دغه کوم بوټي چې دلته شنه شوي په طبیعي ډول باندې یا کوم بوټي مثال د دولت له لورې کې ښودل شوي د دغې نه ساتنه وکړي او دغه کثافات چې دا بې ځایه وانه چې دلته چې کوم خلک راځي همدارنګه دغه کوم خلک چې دلته راځي دوکانونه دي مثال یا داسې واړه هغه خوراکي توکي د خرڅلاو لپاره برابر کړي دونه مې غوښتنه دا ده چې کوم فاضله توکي چې دي هغه باید بې ځایه ونه غورځوي ځان سره یې خوندي وساتي او کنده کې یا یو داسې ځای کې کېږدي چې هغه د مخې نه په څنګ وي او دلته خو زیات خلک راغلي دي مثال موټر والا دي د موټر دپاره مشهد ځایونه دي باید په خپلو ځایونو کې ودرېږي سړک په غاړه تاسو ګورئ سړک ډېر وړوکی دی موټر راځي سړک په غاړه ودرېږي بل له خوا نه چې کوم موټر راځي هغې لاره بندېږي نو یو رش جوړي بس دغه ډېر ستونزې زیاتې دي دغې نه باید یو څه ناڅه هغه وکړي خودداري وکړي پاملرنه ورته وکړي چې دغې مخنیوی وشي ډېره زیاته مننه سلامت چې موږ ته وخت راکړه ښه چکر ته غواړو ډېره زیاته مننه خیر سلام وبخښه بیا هم ستړي مه شئ درنو لیدونکو تاسې د ګلغونډۍ ارغوان میلو ځینې منظرې ولیدلې د هېوادوالو خبرې مو اورېدلې چې د خپلو چکرونو په اړه درته معلومات درکړه له کومو ساحو څخه راغلي وو درنو لیدونکو د ډېره زیاته مننه چې تر پایه ملتیا وکړه تر بیا چې زه کفتان جانو تمنځی ستاسې خدمت کې حاضرېږم تر بیا ښې چارې د یو سوکاله او آباد افغانستان په هیله